او زمونږ خصوصا دا زنانه او دا جینکې دا پیغلې جینکې دي ته دا درخواست کوم زما لونو زما بچو زما لونو زما بچو د انګریزانو د ډمانو پېښې مه کوئ بچې په خدای اړه مې خفه کېږي زما اواز چې څومره اوري که په کیسټ کې اوري که په موبایل اوري ټولو ته وایم چې بچې د انګریزانو پېښې مه کوئ او د ډمانو پېښې مه کوئ د بیبي فاطمې پېښې وکړئ او د بیبي عایشې پېښې وکړئ شکل د عایشې بیبي په شان جوړ کې او شکل د فاطمې بیبي په شان جوړ کې خشته شکلونه جوړ کې پرده وکړئ پرده دا ستاسو دا ښکلي وجودونه مې په دوزخ نه دي پیرزو ګورئ رسول الله مبارک فرمایي چې اخره زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې به نری لباس به یې که نه نو بربنډه شوه مټې به ښکارئ کټ لستوڼو والا وي نو ښکاره شوه پړونې نشته نو سر ښکاره شو برقه نشته نو سټ او سر او لاندې ښکاره شو او تنګ په پنسې د ګیټې لاندې ښکاره شوې او تنګ تروس جامې مایلات ممیلات چې په لاره ځي نو خلک به ځان ته رامایل کوي چې موږ ته هلکانو ګوري او دوی به هلکانو ته ځان مایل کوي یا د مسلم شریف حدیث دې رونو ښه واورئ که نه دغې بچیانو ته ویم دې لونو ته ویمه دې خویندو ته ویمه د مسلم شریف حدیث دی لا یرحن رایحة الجنت د جنت خوشبو به حرامه ده په جنت خوشبو به بوی نه کړي او په یو روایت کې راځي چې لومبې به جهنم په دې خلکو په دې جینکو غرغنډه کېږي الله اکبر لعن الله المشبهین بالنساء لعن الله المترجلات هغه ښځې چې د سړو په شان پیښې کوي په خبرو کې په چال کې په جامو کې پیغمبر مبارک خیره کړی دی چې خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي خدای دې په لعنت نازل کړي لعن الله المخنثین